दादी यो कस तपोस कड़े दे। मेरे एक दोस्त ने 10 साल पहले स्टेट लाइफ इंश्योरेंस में अपनी बीमा करवाई थी। इस बीमे की सालाना किस्त 2,40,000 रुपये थी। यूँ 10 साल में इसने कुल 2,40,000 रुपये जमा किए और अब 10 साल बाद 4,30,000 रुपये मिले, यानी 1,90,000 मुनाफा आया है। गोरा मावता उस तमख की मिलियो कम द पैसों मामलात तीन वाक़े के आम तौर बांध दृशी न कतल की या पकी गुरी च दे के जवारी खुनिश्ता, या पकी गुरी च पदे के दोका खुनिश्ता, और या पकी गुरी च पदे के सुद खुनिश्ता। और दा स्टेट लाइफ बांधे मा मखकिम दगा कड़ो च पदे के पैसे इन्वेस्ट कोल दा हराम दी और दा पर सुद के राजी दा च दे बांधे 1,30,000 या साना मुनाफम च पे रागले दा हुक्म दा च दे अवल द स्टेट लाइफ नखपले पैसे रा वाखली دا غې نه بعد په دې باندې سانه انټرست راغلی د سانه اضافي پې راغلی دي، دغه پیسې به دې په غریبانانو باندې صدقه کی بغیر د ثواب د نیت نه، او دغه پیسې به راوالي. دغه پیسې د دپاره جایز دي، خو دا سود اخیستل دا د دپاره ناجایز دی. او دې باندې خو ډېر زیاتې فتاوی په دې باندې عموم موجود دي، تاسو کتلی شئ. او د دې دا شرایط هم صحیح نه دي. بعض ټایم کې بیع چې کوم دی حرامېږي نو په هغې کې شرایط داسې لګېدلي وي چې هغه ناجایزه وي. لکه اوس دا وایي چې پلار دې مړ شي تاله به 10,00,000 روپۍ درکوو، صحیح ده. او تاسو به مخکې پخوا باندې کتلی وي ای خدا میرے ابو سلامت رہے، نو چې ګوره تا پکې دا شرط کېغوستو چې پلار دې مړ شي تاله به 10,00,000 روپۍ یا دا نه پیسې به درله درکوم، نو دا هم ښه خبره نه ده. ځکه زوی باندې به چېرته غربت راغلي هغه به بیا څه وایي زما پلار دې دوا هغه بیا غواړي چې دا پلار مې زر مړ شي چې ما ته پیسې میلو شي. نو ګوره هلته مخې ته یې دا جمله راوستې ده ای خدا میرے ابو سلامت رہے، او د هغې په شاته بیکګراونډ باندې څه دي اے خدا میرا ابو نه رہے چې ما ته پیسې میلو شي. نو انشورنس کې پیسې انویسټ کول که سټیټ لایف یو که دا نور دغه، البته اسلامي تکافل کې هغې کې پیسې انویسټ کولی شي، خو د هغې دپاره خپل شرایط دي. که هغې کې هم څوک انویسټ کوي نو پهله د عالم سره کیني چې زه په دې پاک خطر تکافل کې یا په دې نور ځینو کې انویسټمنټ کوم، د دې څه حکم دی او د دې څه پالیسیانې دي. ګوره دې مخې ته یو شي نه ایښي وي خو شاته په هغې باندې بیا نه چلیږي، دنده بیا د دې د معاملاتو کې بیا مسایل راوځي، د هغې په وجه باندې ستا پیسې ګنده کېږي، خرابېږي او سود پکې راځي. نو دې سره چې سود باره کې خو تاسو ته پته لګي چې سانه عذابونه دي د هغې او سانه بده زندګي وي د سودخور انسان. الله جل شانه دې موږ له په دې باندې عمل کولو توفیق